زمونږ د الله د رضا لپاره څوارلس اسباب دي ځان له په دې زړه ولیکئ ټول دا غواړو چې الله زمونږ راضي شي او که راضي نه شي ټول غواړو اول دا چې په هر کار کې د الله د رضا کوشش کوه ملاقات دې ناس سره ولاړه ده دویم حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي مسواک استعمالوه اوې پیدا یو پیدا پکې د الله رضا دریم اخلاص په ځان کې پیدا کړه څلورم د خوراک څوک نه ورسه الحمدلله وایا پنځم د مانځه اهتمام کوه شپږم د زکات اهتمام کوه وم د مور پلار رضا اتم د الله رضا د ټول مخلوق پر رضا باندې مقدم کوه نهم روزه نسد الله لپاره لسم دعاګانې یو لسم د رب العالمین ذکر کوه دولسم د مشکلاتو په وخت کې الله رب العزت ته توجه کوه دیارلسم الکلمه الحسن صالحه کیسه کلمه وایا څوارلسم او پنځلسم اهل علم فرمایي چې خلق در باندې کسانه اوي وجبت چې هغه جنت واجب شي چې خلکو کې یاد کړي بس الله نه راضي دي رضیت بالله ربا دا وایا الله په دې راضیم چې ته مې رب په دې راضیم چې اسلام دین دی په دې راضیم چې محمد صلی الله علیه وسلم استاد دی امام مو دی رهبر مو دی قائد مو دی